قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې پیرزوینې مې ومنئ. د بیولوژي د صنف یوې نوې خپرونې ته مو هرکلی کوم. دا راته ووایئ چې آیا د اېډز د کلمې سره آشنا یاست؟ په دې هکله مالومات لرئ؟ پوهیږئ چې دا څه معنا لري؟ زه یو نظر لرم. مهرباني حسن جانه. معلم صاحب، ما یو ځای لوستی و چې اېډز ناروغي ډېره خطرناکه او ویروسي ده او سم نه پوهېږم چې څه ډول دی او له کوم ځای او څرنګه لیږدول کېږي او څه باید وکړو. ډېره ښه پوښتنه دې وکړه حسن جانه. آیا غواړئ چې د اېډز او د یوې بلې ګواښونکې ناروغۍ په هکله چې پولیو نومیږي نن بحث وکړو او معلومات ترلاسه کړئ؟ هو معلم صاحب. سمه ده زده کوونکو، نو اېډز او د ماشومانو فلج یا پولیو ډېرې ګواښونکې ناروغۍ دي چې په نن لوست کې موږ تاسو پرې بحث کوو، خو د هغې مخکې به موږ تاسو لاړ شو عنوان او د زده کړې موخې به وګورو. د زده کړې موخې: زده کوونکي به د دې درس تر پایه وکولی شي چې د اېډز ناروغي وپېژني، د ماشومانو د فلج په هکله معلومات ترلاسه کړي، د اېډز او د ماشومانو فلج ناروغیو د مخنیوي پر تګلارو پوه شي. معلم صاحب، اوس کېدای شي د اېډز په هکله ووایئ چې موږ هم پوه شو. اېډز لکه څنګه چې موږ تاسو په تېرو درسونو کې ځینې نورې خطرناکه ویروسي ناروغۍ هم مطالعه کړې او بحث مو پرې وکړ. اېډز هم یوه ویروسي ګواښونکې ناروغۍ ده چې د انسان بدن مبتلا کوي او ډېر څه به د اېډز په هکله تاسو په انځوریزه کڅوړه کې وګورئ. اېډز یا اکوایرډ ایمیونو ډیفیشنسي سینډروم هغه ناروغي ده چې د ایچ آی وي ویروس له امله رامنځته کیږي. دغه ویروس د بدن پر معافیتي سیستم له برید څخه وروسته د میکروبونو پر وړاندې د بدن مقاومت ټیټوي. که چیرې یې درملنه ونه شي، اېډز په تدریج سره د بدن معافیتي سیستم تر هغې کمزوری کوي چې بدن له ساده او ضعیفه ناروغۍ سره هم د مقابلې وړتیا له لاسه ورکړي. معلم صاحب، هغه سره نکټۍ چې د ویډیو په لومړۍ برخه کې راغله څه شی و؟ یعنې د کومې موخې لپاره وه؟ بکتاس جانه، هغه څه چې تا د سرې نیکټای په شکل ولیدل هغه د اېډز نښه یا سمبول دی، د همدې ناروغۍ نښه ده. معلم صاحب، تاسو ویلي وو چې اېډز ناروغي له ایچ آی وي له امله رامنځته کېږي، نو د ایچ آی وي څه معنا؟ حسن جانه، ایچ آی وي د هیومن ایمیونو ډیفیشنسي وایرسز د اصطلاح لنډیز دی چې له امله یې د اېډز ناروغۍ رامنځته کېږي. سکرین ته وګورئ. اېډز د اخته کېدو وروستی او جدي پړاو دی. هغه کسان چې پر دغې ناروغۍ اخته کېږي د معافیتي سیستم ډېری برخې سپین کرویات یې زیانمنېږي. اېډز معمولا له نورو انتاني یا میکروبي ناروغیو سره مل دی. معلم صاحب، زه پرې سم نه پوهېږم چې څرنګه اېډز په ایچ آی وي ویروس د اخته کېدو وروستی پړاو دی. ډېره ساده خبره ده. که چیرته یو کس په ایچ آی وي باندې اخته کېږي او له دې ناروغۍ سره مقابله نه کېږي او کوم کس چې اخته شوی دی د اخته کېدو په بهیر کې هم کوم درملنه یې ونه شي، د 10 کلونو په بهیر کې دغه کس په اېډز باندې اخته کېږي. یعنی اېډز هغه مرحله ده چې نور ایچ آی وي د اخته کس د معافیتي سیستم ټولې برخې محاصره کړي دي او دی په اېډز باندې مبتلا کړی دی. معلم صاحب، په لومړیو کې پر ایچ آی وي ویروس اخته کس څرنګه پوه چې پر دې ناروغۍ اخته شوی دی؟ ډېره ښه پوښتنه دې وکړه بکتاس جانه. بیا هم سکرین ته وګورئ، درته تشریح بشي. د ایچ آی وي ویروس کېدای شي پرته له کومې نښې د انسان په بدن کې شتون ولري، خو بیا هم په ځینو کسانو کې د اېډز نښې وروسته له یوه کاله څرګندېږي. د ایچ آی وي ویروس پرته له کومې نښې څخه د ډېرې مودې لپاره په ناروغه کس کې پاتې کېږي او کله چې ناروغي یې پرمختللې شي، نښې یې څرګندېږي. معلم صاحب، یعنې د ناروغه کس په بدن کې هیڅ نښه نه ښکاره کېږي چې په لومړي مرحله کې خپله درملنه وکړي؟ زده کوونکو نښې نښانې یې انفلوئنزا ته ورته دي چې په لومړي پړاو کې یعنې د 2 نه تر 4 اونیو پورې دا څرګندېږي او دا نښې لکه تبه، د سر درد، همداسې د مفصلونو درد، نس ناستې، د لمفاوي عقداتو پړسوب، د پوستکي اختلال، د وزن کمیدل او په مفصلونو کې درد دي. معلم صاحب، کله چې د اېډز ناروغۍ د خپل اوج ته ورسېږي څه نښې لري؟
کله چې د ایډز ناروغۍ شدیده شي تقریبا هغه نښې چې په لومړیو اونیو کې پیدا کیږي او موږ یاد یې کړي رامنځته کیږي. د ایچ آی وي مزمنې او شدیدې نښې په خوله او د بدن په نورو برخو کې د ټب رامنځته کېدل، د لمفاوي غدو پړسوب، یخني کېدل، د پوستکي بخارونه، ضعف او کمزورتیا، ځان درد، تبه، د ستوني درد او د شپې لخوا خولې دي. د دې نښو ترڅنګ د وزن کمښت، اوږدمهاله نسناستۍ یعنې له یوې اونۍ څخه ډېر، افسردګي، عصبي اختلالات او د حافظې له لاسه ورکول یې نښې شمیرل کیږي. معلم صاحب دغه د ایډز ویروس کله کشف شو؟ د ایډز ناروغۍ د لومړي ځل لپاره په 1978 زیږدیز کې وپېژندل شوه. آیا د دې ناروغۍ په اړه نور هم پوهیږئ تاسو؟ نه معلم صاحب. زده کوونکو دغه ناروغۍ د کشف څخه تر 2009 کال پورې یعنې د 28 کلونو په موده کې د 30 میلیونه انسانانو د مړینې سبب شو. نو باید ورته ډیر پام وکړو. دا خو ډېر خطرناک ویروس دی. څرنګه لیږدول کیږي او شخص اخته کیږي؟ سلمه جانه د دغې ناروغۍ د خپرېدو بېلابېلې لارې موجودې دي. تاسو سکرین ته پام وکړئ. د ایچ آی وي ویروس کېدای شي له اخته کس څخه روغ کس ته ولیږدول شي. ځینې د لیږد لارې یې عبارت دي له د ککړو تزریقي توکو او سرنجونو ګډه کارونه، د امیندوارۍ، زیږون او شیدو ورکولو پر وخت له اخته میندو څخه ماشوم ته د ککړې وینې له لارې روغ کس ته. زده کوونکو کومه لارې چې یادې شوې د دې نه علاوه ځینې نورې خبرې هم دي چې باید په نظر کې ونیسو، لکه د سینګارتون وسایل په سلمانیو کې، طبي جراحیانو دپاره چې کوم وسایل کارول کیږي هغه باید پاک وي، ضد عفوني شي او حفظ الصحه باید جدي په نظر کې ونیول شي تر څو په دې ناروغۍ اخته نه شو. ښه نو کومه بله پوښتنه نه لرئ؟ معلم صاحب د پولیو په هکله مو څه ونه ویل، کیدای شي په هکله یې معلومات راکړئ؟ حتما یې ځواب درکوم بکتاش جانه، خو وبګورم چې ستا نور ملګري څه رایه لري چې اوس یې ځواب درکم او که له دمې وروسته. دمې څخه وروسته ځواب راکړئ. معلم صاحب خپله بکتاش هم طرفدار ده چې یو دمه واخلو. زه نه پوهېدم چې د دمې وخت دی، که نه پوښتنه مې نه کوله. هسې هم د دمې وخت د ګرانو زده کوونکو پروا نه لري. قدرمن لیدونکو او ګرانو زده کوونکو اوس د دمې وار را رسېدلی دی. له دمې وروسته له موږ سره پاتې شئ، نور موضوعات هم شته. قدرمن لیدونکو او ګرانو زده کوونکو د خپرونې دویمې برخې ته تاسو ته هرکلی وایم. لاړ به شو د بکتاش جان د پوښتنې ځواب به په یوه ویډیو کې په ګډه سره وګورو. معلم صاحب دغه ویډیو د څه شي په هکله ده؟ مخکې له دې چې زه تاسو ته د ویډیو په هکله ووایم تاسو لومړی ویډیو وګورئ او برعکس زه تاسو نه پوښتنه کوم چې تاسو د ویډیو نه څه برداشت کوئ. ښه نو زما ګرانو زده کوونکو حسن جان او بکتاش جانه تاسو ولې خوشحاله شوئ؟ معلم صاحب هغه هلک لپاره لومړی ناامیده و چې بالاخره وتوانېدو فوټبال وکړي، ګول وهي او خوشحاله شي. هو علاقه او زیار د دې لامل کیږي چې هیڅ شی معنی نشي او خپلې موخې ته ورسیږي. په ښو ملګرو د شاباسۍ وي چې مرسته یې ورسره وکړه. او زلمی جانه ته ووایه چې ته ولې خفه او نارامه ښکارې؟ معلم صاحب د خپلو ملګرو نظر ته په احترام سره
زه دې ته چرتوره یم چې دغه هلک ولې دې ستونزو سره مخ شوی ده او ولې د همسایه پر ځای په خپلو اصلي پښو تګ نشي کولی او لومړی خپله په دې فکر کې و چې ولې د خپلو پښو باندې حرکت نشم کولی نو ناامیده ښکارېدو. شاباس زلمی جانه، ستا احساس د قدر وړ دی. رښتیا هم چې دغه ویډیو 2 پیغامونه درلودل. لومړی دا چې دغه ماشوم ولې په دې ناروغي اخته شوی و، او دوهم پیغام یې دا و چې هیڅ معلولیت د کمزورتیا لامل نشي کیدی. هو معلم صاحب، زما پوښتنه همدا ده چې ولې معلول شوی؟ ځواب یې هماغه ستا له دمې څخه د مخه پوښتنه ده، یعنې لامل یې پولیو دی. دا چې پولیو څه شی دی او څه ډول ناروغي ده په یوه انځوریزه کڅوړه کې په ګډه ګورو. چمتو یاست چې د پولیو په هکله پوه شئ؟ هو معلم صاحب. ډېر ښه، نو پام وکړئ سکرین ته. پولیو یا د ماشومانو فلج یوه ویروسي ناروغي ده چې کیدای شي په ماشومانو کې فلج رامنځته کړي. د پولیو ویروس په مستقیم ډول له یوه کس څخه بل کس ته لیږدول کیږي، په ځانګړې توګه د ناروغه کس د مدفوع له لارې او یا هم د تنفسي څاڅکو له لارې د ټوخي یا پرنجي پر وخت لیږدول کیدای شي. زده کوونکو که چیرته یو کس په ویروس باندې د ککړو وسایلو سره لاس ووهي او وروسته خپل لاس په خوله کې دننه کړي، د دغه ویروس د لیږدونې امکان شته دی. معلم صاحب، د پولیو پر ویروس په اخته کېدو په هکله خو پوه شو، کولی شئ د نښې په اړه هم څه ووایئ چې موږ پوه شو؟ حتما حسن جانه، خو مخکې له هغې څخه یو شی په یاد ولرئ چې دغه ویروس دومره خطرناک دی چې پر ویروس ککړ کسان مخکې له دې چې نښې معلومې شي او د نښو له راښکاره کېدو تر 2 اونیو وروسته هم نورو ته ویروس لیږدولی شي. دغه ډول لیږد د دې لامل کیږي چې د دغې ناروغۍ کنټرول او پیژندنه ستونزمنه شي. خو دا چې نښې څه شی دي په یوه انځوریزه کڅوړه کې ګورو. د پولیو ویروس نښې پر دغه ویروس له ککړېدو څخه له 6 تر 20 ورځو وروسته څرګندېږي او کیدای شي له خفیفو نښو لکه زړه بدوالي، د ستوني خوږ، د سر خوږ، تبې، د ګېډې خوږ او د عضلاتو له ستړیا پیل شي. په شدیدو مواردو کې ویروس کیدای شي پر مرکزي عصبي سیستم برید وکړي او د غړو د فلج لامل شي، په ځانګړې توګه پښې فلج کړي. لکه څنګه چې په ټولنه کې ګورئ ځینې خلک فلج شوي دي. هو، او کیدای شي دغه فلج دایمي وي. په ځینو مواردو کې حتی فلج کیدای شي پر تنفسي سیستم اغیزه وکړي او د مړینې لامل شي. څومره خطرناکه. معلم صاحب، آیا د پولیو مخنیوی کولی شو؟ هو بکتاش جانه، په نړیواله سطحه د پولیو د مخنیوي لپاره تر ټولو غوره لار واکسین دی. سکرین ته وګورئ. د پولیو پر وړاندې اشته واکسینونه ډیر اغیزمن دي او باید په ټولو سیمو کې وکارول شي. د پولیو د بشپړ له منځه تللو په موخه نړیوالو هڅو ډیر پرمختګ کړی دی، خو تر اوسه هم په ځینو سیمو کې د واکسین د پوښښ د کمښت له امله دغه ناروغي یو جدي ګواښ بلل کیږي. معلم صاحب، نو واکسیناسیون باید ادامه پیدا کړي او د دغې ناروغي د مخنیوي لپاره باید دقیقه څارنه وشي. آفرین، دقیقاً د پولیو واکسین په ټوله نړۍ کې وړیا دی. حتی کور په کور واکسیناتوران ګرځي ترڅو ماشومان واکسین کړي او د فلج له ګواښونکې ناروغۍ څخه یې وژغوري. په دې برخه کې به د حسن جان ریپورټ په ګډه سره وګورو. سلامونه او وخت مو بخیر. خدای دې وکړي چې ستاسو ښکلي ماشومان له ناروغي څخه په امان کې وي، په ځانګړې توګه د پولیو له ناروغي چې ډېره ګواښونکې ده. ځکه موږ ډاکټر صاحب ځان سره لرو چې تر څو د پولیو په هکله موږ ته څه لږ معلومات راکړي. ډاکټر صاحب، کیدای شي چې لومړی ځان په لنډه توګه راوپېژنئ او د پولیو په هکله موږ ته څه لږ معلومات راکړئ. سلامونه تاسو او ګرانو لیدونکو ته. زه ډاکټر خالد یم. پولیو یوه ګواښونکې ویروسي ناروغي ده چې کیدای شي د دایمي فلج یا حتی د مرګ لامل شي. دغه ناروغي د پولیو ویروس له لارې چې په ککړو اوبو او یا په خوړو کې شته لیږدول کیږي، چې د مخنیوي یوازینۍ لاره د پولیو ناروغۍ واکسین ده. ډاکټر صاحب مننه. او څوک باید واکسین شي؟ ډیره ښه پوښتنه. له 5 کلونو څخه کم عمره ټول ماشومان باید واکسین شي. حتی که سالم هم ښکاره شي خو باید واکسین شي. د دغه ویروس پر وړاندې د ماشومانو د ساتنې لپاره دغه واکسین اړین دی. یعنی دغه ویروس د ماشومانو فلجېدو لامل کیږي؟ هو، دغه واکسین د دایمي فلج او مړینې څخه مخنیوی کوي. ماشومان او ټولنه د پولیو ویروس له خپرېدو ژغوري. همدارنګه په نړۍ کې او زموږ په هیواد کې د پولیو په له منځه وړلو کې مرسته کوي.
ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه چې موږ ته دې معلومات راکړل. هیله کوم له تاسو هم مننه. موږ هم له خپل خبریال حسن جان او ډاکټر صاحب څخه مننه کوو. په رښتیا هم چې ډېر ښکلی ریپورټ یې وړاندې کړ. نو تر دې ځایه کومه ستونزه او پوښتنه نه لرئ؟ پوښتنه نه لرو. ټولې پوښتنې مو حل شوې. ډېر ښه بکتاش جانه. نو چې داسې ده دمه به خپله ووایه. ګرانو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو، اوس یوه لنډه دمه لرو. د خپرونې په دوام کې موږ سره اوسئ. شاباس لورکۍ، نوم دې څه دی؟ زما نوم معصومه دی. آفرین، خوله دې خلاصه کړه. ډاکټر صاحب دا څه شی و؟ معصومه جانې، دا د پولیو واکسین دی چې په راتلونکي کې تاسو له ګواښونکي ناروغۍ څخه ژغوري. اوجلۍ ما ته وګوره، چیرته ځې؟ راځه مه ډارېږه، څه شی نشته. اوف، نه پوهېږم چې ولې ماشومانو ته دغه ډول ذهنیت پیدا شوی دی. آفرین لورکۍ، ستا ښکلی نوم څه دی؟ زما نوم فرشته دی. شاباس لورکۍ، خوله دې خلاصه کړه. شاباس، دغه دی خلاص شو. اوس کولی شئ خپلې لوبې وکړئ. قدرمن لیدونکو او ګرانو زده کوونکو، تاسو چې مخکې د ماشومانو کومه انیمیشني ویډیو ولیدله، په دغه ویډیو کې چې ماشومانو کوم تمثیل کړی وه، اوس به زما ګران زده کوونکي درته تمثیل کړي او پایله به یې تاسو وګورئ. تاسو آماده یاستئ زده کوونکو؟ هو معلم صاحب. یعنې خلکو ته غواړو د پولیو واکسین اغېز ور وښایو. هو دقیقا همداسې ده حسن جانه. دغه میزونه ولې دلته ایښي دي؟ درته تشریح کوم زلمی جانه. دا میزونه دلته د موانع بڼه لري او د همدې دپاره میښي دي چې زه د میز دې خواته ودرېږم او تاسو به اخواته ځئ. وګورم چې په 15 ثانیو کې څوک بیرته زما څنګ ته رارسېدلی شي. سمه ده معلم صاحب. زه په دې فعالیت کې ګډون نه کوم. ولې زلمی جانه؟ ځکه زه نشم کولی. نه زلمی جانه، تی کولی شي، په ځان باور ولره. ښه زده کوونکو، ما چې کله درته ویل چې پیل یې کړئ، بیا نو یې پیل کړئ. چمتو یاست؟ هو معلم صاحب. هله نو مهرباني پیل یې کړئ. آفرین زده کوونکو، په تاسو ټولو دې شاباس وي. درنو لیدونکو، تاسو ولیدل چې زما زده کوونکو د هغو ماشومانو تمثیل وکړ چې تاسو په ویډیو کې ولیدل، او زلمی جان د هغه ماشوم تمثیل وکړ کوم چې د واکسین نه تښتېدلی وه، او هماغه سبب دی چې اوس امسا لري او معلول دی. معلم صاحب، تل مې اورېدلی دي چې معلولیت ناتواني نه ده. خو دا سمه ده چې معلولیت ناتواني او کمزورتیا نه ده، خو که د احتیاط له مخې هم وي، ماشومان باید واکسین شي تر څو په راتلونکي کې دوی د پولیو یا د فلج پر ناروغۍ او ویروس اخته نشي او د بدن غړي یې زیانمن نشي. هو معلم صاحب، رښتیا هم چې دا خطرناکه ناروغي ده، نو تاسې هم واکسین وکړئ. ډېره مننه زده کوونکو. معلم صاحب، ولې ډېر ماشومان له واکسین څخه ډارېږي؟ علت ډېر واضح دی، د خلکو ناپوهي او معلومات نه لرل. زموږ تاسو په ټولنه کې ډېری خلک داسې یو خراب عادت لري، تر څو چې یوه ناروغي په خپله سترګو ونه ویني، په خپل ځان تجربه نه کړي، تر هغې باور پرې نه کوي. نو همدغه علت دی چې زموږ په ټولنه کې اوس هم د پولیو په شان ګواښونکي ناروغۍ شته او خلک ځوروي. هو معلم صاحب، د پیښې درملنه مخکې د پیښېدو نه باید وشي. آفرین حسن جانه. ښه نو زده کوونکو، که تاسو کومه پوښتنه لرئ، کولی شئ چې ویې پوښتئ. معلم صاحب، پوښتنه نه لرو. ډېر ښه زده کوونکو، نو زه له تاسې نه څو لنډې او مختصرې پوښتنې لرم او وګورم چې درس مو په یاد کې پاتې دی او که نه. لومړۍ پوښتنې ته وګورئ. ایډز څه دی؟ بکتاش جانه، تو به جواب ووایئ.
ایډز د ایچ آی وي ویروس د عفونت پرمختللی پړاو دی چې د بدن معافیتي سیستم کمزوری کوي او کس د نورو ناروغیو پر وړاندې کمزوری کوي. آفرین بکتاش جانه. زده کوونکو بلې پوښتنې ته وګورئ. د پولیو لومړنۍ نښې څه دي؟ د دې پوښتنې ځواب به حسن جان ووایي. د پولیو لومړنۍ نښې تبه، ستړیا، د سر خوب، د زړه بدوالی او د عضلاتو خوب او کله کله د عضلاتو فلج دی. آفرین حسن جانه. ښه نو زده کوونکو اوس به لاړ شو او د نن ورځې د زده کړې پایلې به وګورو. سکرین ته پام وکړئ. د زده کړې پایلې. زده کوونکو زده کړل چې ایډز یوه ویروسي ناروغي ده چې د ایچ آی وي ویروس له امله رامنځته کیږي او د بدن معافیتي سیستم کمزوری کوي. د ایډز د لیږد لارې له ککړې وینې سره تماس، په شریکه توګه د ستنو یعنې سرنجونو کارول، له مور څخه ماشوم ته لیږد او داسې نورې دي. له ایډز څخه مخنیوي د ساتونکو توکو په کارونې له ککړې وینې سره د اړیکې څخه د ځان ساتلو او د منظمو ازمایښتونو د ترسره کولو له لارې شونی دی. پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې کیدای شي په ځانګړې توګه په ماشومانو کې د دایمي فلج لامل شي. دغه ناروغي په شدیدو مواردو کې د مړینې لامل کیږي. د پولیو نښې د زړه بدوالی، د ستوني خوږ، د سر خوږ، تبه، ستړیا، د عضلاتو درد او په شدیدو مواردو کې د پښو او تنفسي سیستم فلج دي. دوره‌یي واکسیناسیون او د صحي قوانینو رعایت پر پولیو د اخته کېدو څخه د مخنیوي غوره تګلارې دي. اوس هم پام وکړئ د راتلونکي درس عنوان ته. راتلونکی درس باکتریا. قدرمن لیدونکو او ګرانو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې خپرونه همدومره وه. هیله لرم چې تاسو ته هم ګټوره تمامه شوې وي. تر بلې خپرونې مو په لوی خدای سپارم. ښې چارې.